فوجان هم پکې وو، انټیلیجنس هم پکې وو، کورنیو چارو وزارت هم بهرنیو چارو وزارت د ټولو متفقه دا وړاندیز او تجویز وو. یو وار کارت ورته څه مه وایه نیسئ نو معنی دا ده چې ډېر احتمال شته چې دا موده وغځولی شي. مهاجر چې دي هغه ټولو دنیا کې خلک مني. ټیک ده مهاجر جنګونه ډېر شو، شام دی، عراق دی، لیبیا ده، بل د فلسطین دی چې افغان دی ویزه او پاسپورټ ولري نه خو غواړي چې ویزه او پاسپورټ خو هغه سره شته. اوس ځکه تی خو بغیر ویزې پاسپورټ نه راپرېږدي که نه، لیکن ویزه ورته ځکه اسانه کړه چې هغه غواړي علاج ته راشي، سیاحت له راشي. اوس هم چې کله موږ افغان تاجرانو سره خبرې کوو یقین وکړه چې په دوبۍ کاروبارونه کوي خو هغوی غواړي چې په پاکستان کې وکړي. چې پاکستان یا د ایران خبره پکې هم راغله چې کله دوی غواړي د افغانان په اړه باندې فیصلې وکړي نو پکار ده چې موږ سره په یو مشترک میکانیزم جوړ کړي او په هغې کې وکړي. سلامونه او نیکې هیلې د نېشنل میډیا درنو لیدونکو. نن را سره په خپرونه کې یو ډیر مشهور او تکړه خبریال طاهر خان صاحب میلمه دی. طاهر خان نه په اسلام آباد او پاکستان کې بلکې په افغانستان کې د خپل عمر ډیره حصہ چې کوم ده د پاکستان افغانستان په دغو اړیکو کې مسایلو کې تیر کړی دی او یوازینی خبریال دی په اسلام آباد کې چې د دواړو هیوادونو له مسایلو څخه ډیر ښه خبر دی. نو غوښتل مو چې دا روان کوم د مهاجرینو تشویشونه اندېښنې دي یا د دواړو هیوادونو سیاسي مسایل دي، د ویزو مشکلات دي، په دې باره کې له دوی سره وغږیږو. طاهر خان صاحب ستړي مه شئ. خیر اوسئ. طاهر خان صاحب په لومړیو کې خو دا راته ووایي چې منسټري اف سیفران یو ځل یې غونډه وکړله، هغوی خپله مهاجرینو باره کې خپله تګلاره روښانه کړه. اوس افغان مهاجرین دې ته په تمه دي چې دغه نوټیفیکیشن ولې نه جاري کیږي. ستاسو په خیال د دې څه وجه ده؟ ګوره اول خو مننه تاسو دفتر ته راغلی. دا بدقسمتي ده چې تر اوسه پورې یو بوم حالت هغه پر ځای پاتې دی. اصل کې چونکې د پی او آر کارت خلک چې دي دا د دې هغه موضوع چې ده دا کابینې سره ده او د کابینې غونډه نه ده شوې. تقریبا داسې وګڼه چې 3 هفتې وشوې د هغې غونډه نه شوې او نن چې دا موږ ریکارډینګ کوو 9 ورځ چې ورته موږ وایو لکه د 9 په ورځ اکثر غونډه کېږي او په هفته کې. نو دا درېیمه 9 شوه چې دا کار ونه شو او نن هم موږ نه دي اورېدلی. دا نشم ویلی روز کله نه کله پته لګي نه وشي بیا غونډه، خو کله چې غونډه نه کېږي یا وزیر اعظم نه وي یا نور مسلې وي نو بیا یو سرکولر یعنی یو نوٹ یا یو لیک واستولی شي یو موضوع د هغې منظوري واخیستل شي. دا کار هم نه دی شوی او حکومت تر اوسه پورې څه ویلي هم نه دي چې ولې دې کې دا ځنډ دی. او ځنډ چې راغلی دی نو خلکو تشویش ته او تشویش زیات شوی ځکه خو بیا ښه وه چې سیفران وزارت یو اعلامیه خپره کړه او د ټولو صوبو پولیس مشرانو ته، نورو چارواکو ته، د پاکستاني کشمیر، آزاد کشمیر او د شمالي علاقو چې تاسو یو وار کارت ورته څه مه وایه نیسئ نو معنی دا ده چې ډېر احتمال شته چې دا موده وغځولی شي، لیکن رسمي اعلان چې وشي نو بیا به هغه اطمینان نور راشي. طاهر خان صاحب ځینې وخت دغه مسایل چې کوم دي د پاکستان کې دننه نامنیو پورې تړل کیږي. اوس په دغه تیر یو هفته 2 هفتو کې په قبایلو کې ځینې پیښې د نامنیو راغللې. همدا شانې په ایران کې چې کوم دی د افغان مهاجرینو په خلاف پالیسیانې سختې شولې. آیا دا خو به د دې یوه وجه نه وي چې پاکستان په دې کې غواړي غور وکړي چې دوی افغان مهاجرینو باره کې څه فیصله وکړي، دوی ته وخت ورکړي، ایکسټینډ کړي که نه د دوی د بیرته استولو لپاره یوه طرحه جوړه کړي؟ پاکستان کې افغانان چې د څونه مودې راهیسې ژوند کوي یا یې کړی وو یا اوس کوي یا به پاتې شي، دوی په نامنې کې هیڅ لاس نه لري. او دا پوښتنې ما خپله د سفران د وزارتونو چې کوم مسؤل دي یا وزیران پاتې شوي دي که هغه مخکینی وزیرو ما ته یادېږي عبدالقادر بلوچ، بیا د هغې نه وروستو وزیران، حتی چې د اوسنی کوم وزیر دی، بیا افغان کمیشنران چې پاتې شوي دي که تیر افغان کمیشنر عباس خان به اکثر موږ سره مرکې ورسره به هم کولې، یو کس هم دا نه دي ویلی چې افغان او بیا مهاجرین خاص کړي هغه په جرمونو کې. او ګوره دا زموږ سوسایټي چې ده که نه دا معاشره ټولنه دا خو فرشتې نه دي، خو انسانان دي. او چې یو سړی یو ژوند کوي نو ممکن ده چې 1 2 3 شل سل کسان هغې په جرمونو کې هم لاسو لري، لیکن د هغې په بنیاد ته ټول کمیونټي، ټول خلک، ټوله ټولنه، ټول افغانان هغه ته ګرم نشي ګڼلی چې یاره تاسو جرم کوي. درېیم دا
پاکستان کله ناکله ګیله کوي چې په حملو کې افغان ځینې شریک وي پاکستاني ګروپونو سره. خو ګوره هغه یو تاریخ دی، هغه افغان او پاکستانیان طالبان دا ټول یو بل سره ملګري دي، جنگونه کړي دي، او د امریکا خلاف افغان طالبان چې دلته راغلي شروع کړه پاکستاني طالبان د هغې میلمانه دا شی خو شته. یو بل سره خو باندې والي هغې کوي، د هغې سوچ چې کوم دی هغې وایي مونږ اسلامي نظام راولو ابه وي، لیکن د هغې 100 کسانو 50 کسانو 100 کسانو 100 کسانو په بنیاد خو ته دا نه شي ویلی چې ټول افغانان په نام نه کې دغه دي. نو ګورې پاکستان باندې یو دباو راځي، خو پاکستان ته باید سوچ پکار دی. دا یو خبره اخر کې کوم دا زه کله ناکله د چارواکو سره یا موږ وورو یا ورسره وګورو پښتانه چې دي دلته مې یو سوچ شته په پښتنو کې، لکه دا ما خپله اوس احساس کړی ځکه د سیمینارونو کې ګډون وکړم چې کوم ښه مثبت سوچ والا پښتانه وي. یو خدای چې د چا په لار روان یې هغه جدا خبره ده، لیکن اکثره خلک نه غواړي چې افغانانو سره د بدسلوکي وشي، هغې دې تنګ کړی شي، هغې ته د احترام وشي، او هغې دقه پکې سوچ کوي چې بهی که هلته افغان دی که دلته افغان دی، دا خو یو ژبه ده، یو خلک دي پښتون او دا دغه. نو بهرحال دا غلط سوچ دی چې د 2 3 4 100 کسانو په بنیاد ته ټول ویلي دا دغه دي له لاسه مشکل ده، داسې نه ده. خان صاحب یونیسیار هم وخت په وخت په خپلو اعلامیو کې دا ویلي دي چې موږ صرف فنډینګ او ټیکنیکل برخه کې سپورټ کولی شو، باقي پالیسی میکرز چې کوم دي هغه د پاکستان سټیټ دی. همدارنګه سمو د وړاندې انوارالحق کاکړ صاحب چې کوم نګران وزیر اعظم و دغه پالیسیان یې هغه تصویب کړلې چې د افغان مهاجرینو دا کومه واپسي ده دا شروع شي. هغه څخه ما دا پوښتنه وکړه چې یاره دا زموږ زنانه او ماشومان داسې مشکلاتو سره مخ دي، تاسو څه احساس کوئ؟ هغه هم دا وویل چې موږ د افغان مهاجرینو خلاف نه یو، ولې طالب چارواکو ته پکار دا دی چې موږ سره کینی په مسایلو را سره خبرې وکړي. یعنی دلته بیا یو قسم اشاره راغله چې دغه سختیانې چې راځي هم دا بره حکومت سره کله د دوی په سیاسي اړیکو کې مشکلات راشي دوی دې نه لږ پرشر په دې باندې اچوي. دا سوچ خو شته، دا سوچ شته، خو لیکن دا سوچ غلط دی. حکومتونو سره خو اوسنی طالب سره خو نه، تېرو حکومتونو سره مشکل و، او ځکه اوس افغان هم دا کله ناکله سوچ کوي، طالب هم دا ګیله کوي چې د تېرو حکومتونو کې زه د اشرف غني صاحب حکومت کې بیا د مهاجرینو مسله لږه را پیدا شوې وه، نو په هغه وخت کې خو داسې پالیسي نه وې لکه دا اوس چې پاکستان په 2023 کال کې چې کله د کاکړ صاحب وزیر اعظم او د لنډمهالي حکومت یا د نگران هو یا د عبوري حکومت، نو مسلې خو شته، هغې کې شک نشته امنیتي، لیکن د هغې بنیاد که ستا حکومت سره اختلاف وي د افغانستان، د هغې ته زور د افغان نه وباسي، د کډوالو نه وباسي، دا سم سوچ نه دی او باید چې داسې پالیسي اختیار نه شي. ګورې حسن نیت د افغانانو پاکستان کې پاتې کېدو باندې د ډېرو کلونو راهیسې موجود دی، او دا موږ د افغانانو مشرانو کابل کې مورو دلته مورو، نو معنی دا ده چې دا حسن نیت ته نقصان نه دی رسول پکار. او مسلې تاسو طالبانو خبرو کا ما خپله پرون خبرې کولې د طالبانو چې کوم ویان دی هغه سره هلته په د مهاجرینو د وزارت، نو هغه هم دا خواهش لرو چې پاکستان یا د ایران خبره پکې هم راغله چې کله دوی غواړي د افغانان په اړه باندې فیصلې وکړي، نو پکار ده چې موږ سره په یو مشترک میکانیزم جوړ کړي او په هغې کې وکړي، او دا بالکل درست د سوچ هم دی او خبره هم ده. پخوا به و، پخوا به درې اړخیزه غونډې وې، یونیسیار به تاسو ذکر وکړ، او پاکستان به د افغانستان حکومتونه به او دوی به د مهاجرینو باره کې یو فیصله کوله. اوس بدقسمتیان هغه نه کېږي، هغه پروسه بیا بحالول پکار دي، او د مهاجرینو په اړه باندې فیصلې هغه د افغانستان او د یونیسیار سره په مشوره کول پکار دي. که له یوې خوا څخه نړیوال بانک یا یونیسیار د پاکستان حکومت ته د مهاجرینو په حوالې سره ځینې فنډ کوي، همدا شان دلته چې کوم افغان مهاجرین دي دوی کوم بزنسمینان کاروباري تجاران خلک شته دي، که چیرې پاکستان دا پریکړه کوي چې یاره دا افغانان دې لاړ شي افغانستان ته، آیا دا د پاکستان اقتصاد ته یو تاوان نه دی چې دا خلک ځي؟ ګورئ څه ناڅه فرق خو به ضرور راځي، هغې کوئی شک نشته، ځکه ګوره تاجرانو ته سوداګرو ته په ټوله دنیا کې که د هر ملکي خلک ډېر ارزښت او اهمیت ورکوي. پاکستان کې مخکې دا سوچ و د عمران خان حکومت په دې اکه زما نظر دا یو صحافي خو سیاست حکومتونو سره زمونږ کار نشته، سیاست سره زمونږ کار بالکل نشته، لیکن چې کوم یو کس ښه کار کوي د هغې ذکر ضرور پکار دی. د عمران خان وخت کې د ویزو یو ډېره زبردست او ډېره ښه پالیسي راغلې وه، په هغې کې مطلب دا ډېر موږ پرې خبرونه هم کړي دي، او ډېر هغې کې د تاجرانو لپاره هم د 10 کلنې ویزې خبره وه چې څوک یو خاص پیسې خرڅ کړي. دي هم زما خیال بیا سوچ کړی دی هغه
سیستم دی د بحالولو بیا دا موضوع رامنځته شوې ده. ما معلومات داسې دي. نو تاجرانو ته یو خو دا چې د افغان تاجرانو په پاکستان کې پیسه دا د هغې ده، دا سرمایه‌ګذاري هغې کړې ده او باید چې د هغې دا پیسه شتمنۍ که هوټلې وي که بل څه وي که بل څه وي دا د هغې دی او دا یقیني کړي شي که فرض کې د افغانان زم د پاکستان راسي او مرحله راشي نو دا پیسې د هغې دي او دا باید چې هم د هغې پاتې شي. دا کله نه کله خلک وایي چې نه دا پیسه خو دې دلته ګټلې او دا خو د پاکستان د دې نه شو، دا غلط سوچ دی. نو سوداګرو ته ارزښت پکار. ګور ډېر سوداګر د دې پاکستان نه ترکیې ته لاړل، متحده عرب اماراتو ته لاړل. اوس هم چې کله موږ افغان تاجرانو سره خبرې کوو یقین وکړه چې په دوبۍ کې کاروبارونه کوي خو هغوی غواړي چې په پاکستان کې وکړي، لیکن بیا دلته ویزو دا مسلې دا مشکلات د دې د وجې بیا خلک تاجر خو ګوره خو ډېر نازک مزاجه کس یي که نه، هېڅوک نه غواړي چې د هغه پیسه دې بیا برباده شي چې هغه دغه کړي. لیکن تاجر چې دلته هر یو یا به ټیکس ورکوي. ما ته یو تاجر دی د دوبۍ کې دی، افغان دی، هغه ډېر سفرونه کوي، چین ته ځي. هغه ما ته بل ټول ټیکسونو چې څونه هغه پاکستان ته دلته به کاروبار کو خو خو دلته تاجران ډېر وو. ما ته ټیکسونو لوی لیست راولېږه اف بي آر در پاکستان چې محصولاتو اداره ده. نو مطلب چې خلک ټیکس ورکوي. نو چې ټیکس ورکوي ته دا پاکستاني حکومت اوس پر ټیکس زور راوړلی دی او دا دنیا کې چې دا ټیکس اهمیت ورکوي. ټیکس خو ستا په معیشت باندې مثبت اثر کوي که نه. دلته خو پاکستان کې دا سوچ خلک ټیکس نه ورکوي، ټیکس پټوي. نو چې افغان تاجر دلته وي نو ستا په معیشت باندې هغه دغه کوي. او بل دلته چې عام افغان دی دا خلک د کله نه کله هسې په دې ټولنیزو رسنیو سوشل میډیا باندې داسې عجیبه عجیبه خبرې کوي. دا چې کوم خلک زیات انتقاد کوي نو لاندې ته خلک اکثر تپوس کوي چې تا چې افغان له 2 روپۍ ورکړي دي. افغانان خو زه خو ما په اسلام آباد کې دا 15 کال دی 15 ما دلته وشو. دلته ما چې ته په دې چوکونو کې دا پاکستانیان خو ولاړ دي زموږ د مردان 400 ثوابې، لیکن ما چې د افغان هم نه لیدي په دې چوک کې چې یاره ما له پیسې راکړه. او په دې سبزي منډۍ ته موږ لاړ شو، هلته را ماشومان په خپله باندې هغه ګاډي وسري او دغه کوي که نه. مطلب دا دی چې افغان چا نه غواړي، افغان خپله ګټي محنت کوي او کړی هم دی. دا د ویزو خبره مو وکړله. افغانان خاصه توګه دغه افغانستان کې چې جمهوري حکومت سقوط شوی دی او طالبانو حکومت راغلی دی، دا د ویزو آنلاین سیستم شروع شوی دی. په کار خو دا وه چې دې سره اسانتیاوې راغلي وي، ولې مشکلات ورسره زیات شولو. افغانانو وخت په وخت شکایت کړی دی چې د ویزو په دغه سیستم کې مشکلات شته دي، لیکن اوس تازه څو ورځې وړاندې پاکستان حکومت په خپله ځینې کسان د ویزو په دغه پروسس کې د فراډ او کرپشن په تور ونیول. یعنی د افغانانو هغه دعوه چې یاره د ویزو سیستم کې مشکلات شته دي، اوس هغه خلک چې حقدار دي تاسو خپله وینئ تورخم کې بیماران راځي، ماشومان دې خوایي، والدین یا خواته پاتې شي. حکومت ته څه کول پکار دي؟ یا دوی ته خپل هم دا معلومه شوه چې یاره زموږ په دا سیستم کې یو ځای کې چېرته فالټ و، نو دوی ته دا سیستم بهتره کول پکار دي که نه؟ 100% بهتره کول پکار دي، ډېر بهتري پکې راوستل پکار دي، هغې ته اړتیا او ضرورت دی. د ویزو کار اسانول پکار دي چې یو سړی پاکستان وایي که نه چې ناقانونه افغانان ځه ناقانونه خو تا ودې شړل یا هغوی لاړل په خپله باندې. نو چې ته د قانون خبره کوې چې یو افغان د ویزا او پاسپورټ ولري، نه خو غواړي چې ویزا او پاسپورټ خو هغه سره اوس شته، اوس ځکه ته خو بغیر ویزې پاسپورټ نه راپرېږدې که نه. لیکن ویزا ورته ځکه اسانه کړه چې هغه غواړي علاج ته راشي، سیاحت له راشي، دلته په زرګونو نه بلکې زه چې په لکونو خلکو به ودونه کړي، د هغوی بیا بچي دي، د هغوی کورنۍ دي، اوس هم خلک غم ښادیانې کوي، لکه تعلق خو شته که نه د کلونو کلونو راهیسې. نو تعلیم له راځي، تجارت له راځي، باید چې د ویزو کار اسان شي او د دې خلکو مخه ونیول شي. دا چې د خلکو د مجبوریت نه مجبورۍ نه ګټه پورته کوي او پیسو ته خلک مجبوري. او زما خو ګوره د ویزو باره کې یو نظر دی چې په ویزو باندې څوک پیسه اخلي مجبور، ځکه یو مجبور افغان به پیسې ورکړي که نه. زه اکثر هغه ته په دې لیکلو کې هم د شیطان رول وایم. د خلکو مجبوریت نه چې ته ناوړه ګټه پورته کوې دا ډېر زیاتې دی. او دا کار چې اوس شوی دی، دا ایجنټان چې نیولي شوي دي، دا باید چې کلونو کلونو مخکې شوی وي. خو زه خیر ډېره دوست صاحب خلک وایي که نه دا کار خو شو. زما یو نظر صرف دا دی چې دا په کابل کې چې پاکستان سفارت دی هغې لږ ممکن ده چې نظام لږ مضبوط کړي وي چې د دې خلکو مخه ونیولی شي. او ما به اکثر یو خبره کوله چې د ایجنټان په کابل کې هم ناست دي، دا خو سفارت نه بار ناست دي که نه. زه دا نه یم چې سفارت د هغې دفاع نه کومه، لیکن چې بار ایجنټ ناست دی افغان طالب ته نشته پته چې دې بار پیسې اخلي، هر چا ته پته ده. دا خو شو چې دا په اسلام آباد کې ونیول شول او دې کې به نور خلک هم ولوي چې باید چې د هغې خلاف ګامونه واخیستل شي.
دغه د پیوار کارډوالاو د ایکسټنشن په اړه باندې ستاسو څه نظر دی چې ټیم به ورکړي که نه؟ ډېر زیات احتمال شته چې ټایم ورکړي، ځکه دلته غونډه شوې وه په سفران کې، په هغې کې ټول سټیک هولډر چې ورته وي، لوبغاړي چې ورته وي، فوجان هم پکې وو، انټیلیجنس هم پکې وو، کورنیو چارو وزارت هم وو، بهرنیو چارو وزارت، د ټولو متفقه دا وړاندیز او تجویز وو چې په دې کې تاسو توصیه وکړئ. بیا څومره وشي، چا 3 میاشتې، چا 6 میاشتې، چا کال، خو ما اورېدلی دي د ډېرو ذمهوارو خلکو د 6 میاشتو یو وړاندیز شوی دی، لیکن کابینې ته بیا هم انتظار دی، هغې کې پته ولګي چې څومره دي. بلکل پکار دی، ځکه چې تا په لکونو باندې وویستل، هلته مشکلات دي، افغان طالبان دونه نشي کولی چې دغه په ځای کې بیا د ایران نه تقریبا پرون ما خبرې کولې، په دې تېرو 20 ورځو کې 15 لکو نه زیات افغانان هغه ویستلي شوي دي. نو دونه به څنګه مثلا په یو وخت کې افغان حکومت، یو حکومت هم نشي کولی. اخري پوښتنه، د مهاجرینو دغه موضوع د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه سبب هم کېدلی شي، د خرابوالي سبب هم کېدلی شي. ستاسو پیغام یا غوښتنه د یونیسیار، پاکستان ګورنمنټ او افغانستان ګورنمنټ څخه څه شی ده چې دغې موضوع ته په کوم نظر وګوري؟ یونیسیار باندې ځکه ورځم چې نور خبرې موږ ډېرې وکړې. یونیسیار باید چې فعال رول ولري. د یونیسیار نه خلک ګیله من دي، شکایت لري چې هغې په ډېر سخت وخت راغی، هغې کله نه کله بیان ورکړی، دا نه چې بالکل خاموش پاتې شوي دي، لیکن نور هم د افغانانو دا خواهش دی چې د یونیسیار یو ډېر واضح د هغې یو موقف او دریځ مخې ته راځي په داسې شیانو باندې. پاکستان ته خو زه صرف دومره ویلی شم چې د مهاجرینو په اړه باندې یو حسنیت موجود په افغانستان کې هم دی، باید چې هغې ته زیان ونه رسي. دا د 45 کاله ده، او دا ګورئ مهاجر چې دي هغه ټولو دنیا کې خلک مني. ټیک ته مهاجر جنګونه ډېر شو، شام دی، عراق دی، لیبیا ده، بل دی، بل د فلسطین دی، مسلې شته، دنیا هم د مهاجرینو باندې لږه تنګه شوې ده. لیکن افغانستان او پاکستان زموږ ټیک د اختلافات به هم وي، مسلې به هم وي، ګیلې به هم وي، الزامونه به هم وي، لیکن اولسونو خو ته مشکل نشته. نو باید چې پاکستان د مهاجرینو په اړه باندې چې کوم ماضی کې پالیسۍ وي د نرمۍ، همغه جاري پاتې شي. ډېره مننه طاهر خان صاحب چې مرکې ته مو وخت راکړ. درنو لیدونکو، دا موږ سره اسلام آباد کې آزاد خبریال چې موږ ورسره د پاکستان او افغانستان په روانو حالاتو، په پاکستان کې د مهاجرینو په اندېښنو خبرې وکړې. زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.